یو په زړه پورې ماښامۍ دلته د کندوز ولایت په ابدان ښېراز او سمسوره دښته کې د پسرلي په موسم کې یوه سمسوره او ښایسته تفریحي سیمه هغه ځای چې د دغه ولایت وګړي ورته له بېلابېلو لورو پرتو سیمو څخه د روژه مات لپاره همدلته راځي. دوی له اسلامي امارت څخه مننه کوي چې د دې تفریحي او سیاحتي سیمې امنیت یې تامین کړی دی. مردم زیاد میآیند، خودتان هم میبینین دیگه، امنیت خوب است، مردم بیشتر میآیند. از طرف شب هم میباشند، از سحری چون امنیت کاملا برقرار است دیگه میآیند و سحری هم همیشه میباشند بیشتر مردم. بیایم پیش از اینکه به کشورهای خارج به دیگه جای به سفر بریم، از این امنیت، از این فرصتی که برای ما مساعد شده، بیایم زیبایی‌های وطن خود ببینیم، به مثل دشت آبدان که یک فضای بسیار خوب داره، خصوصا فصل سال که بهار است، ماه حمل است. بیایم ببینیم وطن خود از زیبایی‌هایش، از طبیعت زیبای وطن ما لذت ببریم. امنیتي ځواکونو هم د یادې تفریحي سیمې د امنیت د تامین لپاره لازم تدابیر نیولي دي او د چک پوینټونو او ګزمو په جوړولو سره د خلکو د امنیت د لا ټینګښت لپاره هڅې کوي. د روژه ماتې د افطار دپاره دلته راځي، پاشوی وکوي، مثال بیرته روانې خپلو کورو ته. موږ ټولو ته دا اطمینان ورکوو الحمدلله د موږ 24 ساعت ګزمې اماده دي، هیڅ ډول مشکل نشته. 24 ساعت سیارې ګزمې چک پوینټونه سیار چک پوینټونه دا موږ لرو د دې خلکو دپاره چې د دې خلکو د کندوز ملت دپاره موږ امنیت ونیسو، دوی راشي خپلې تفریح وکړي، د تفریح نه خوند واخلي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال په پسرلي کې ګڼ شمېر کسان د هېواد له ګوټ ګوټ څخه د ابدان شنې دښتې ته د سیاحت او چکر لپاره راځي او د دې سیمې له ښکلاګانو څخه لیدنه کوي.